دا خو گزړو ټاکورا دا خو گزړو درمانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا. السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو تاسو پیګه مونږ چیرته راغلی یو. مونږ د هغه سپین ږیري هغه کور ته راغلی یو کوم کاکا چې تاسو مونږ سره مخکې په ویډیو کې کتلی ده. هغه کاکا چې یوه لورې معذوره زنځیرو باندې تړلي د ده مېرمن هغه ناروغه ده هغه په لاسونو کې باندې راباسي او بېرته داخل ته وړي. کاکا بېوسه و. کاکا هېڅ چاره نه وه. الحمدلله به احساسه وروڼه او ښه نه برکت ده چې بیا هم د دوی په مرسته باندې موږ وکولی شول چې د کاکا خندا تاسو سره شریک کړو. کاکا ته خو موږ ډېر دردولي وو ډېر دې خفه کړي یو زموږ لیدونکي دې هم خفه کړي یو خو افغانستان ده په افغانستان کې ستونزې او مشکلات دي بیا په ژوند کې راځي نو انسان باندې الله پاک راولي باید موږ هر وخت صبر وکړو. الله ته به صبر کوو صبر ونکړو بله لاره نشته بله چاره نشته. الله غفور رحیم په دې کې مواد او مرسته خو دغه د مور شوله انشاءالله چې الله جل جلاله د کاروان ته دومره توفیق دومره حکمت ورکړي لکه نوح علیه السلام تعالی چې ورکړی و او کومه کښتۍ وه چې د هر حیوانات په یوه کښتۍ کې وساته او دنیا ته یې ولېږه. کاروان صاحب دې دنیا باید په سطحه باندې ګرځي 5 ورځې به یې کال به یې 100 کاله به یې 15 کاله به یې عمر خدای ورکړی ده. الله جل جلاله دې نور هم وپرځوي الله جل جلاله دې نور هم ورکړي. هغه چاته دعاوې کوه تا چې دا مرسته کړې ده مونږ خو یوازې الله دې په دا مبارکو شپو ورځو کې د حج په بدله یې ورته وګرځوي. مونږ څه نه دي کړي فقط د خپله ځواني او د خپل وخت د خیر په کار کې لګوو. د خیر د که زموږ خولې تویې شوې مونږ ستړي شو دلته راغلو د غرنۍ ساحې ته دا ستاسو مونږ باندې حق ده ولې دغه دروند مسؤلیت مونږ په غاړه باندې اخیستی ده. ډېره مننه. اختر ته هم کمې شپې ورځې پاتې دي څه تیاری دې لرلو اختر دپاره بس دا تاسې چې راوړو دغه تیاری ده که زه داسې درته ووایم یو سړی اودس کوي لمونځ کوي او که بیا چېرته په خپل احساس کې دروغ ووایي لاړ له ایمانه خارج شه. الحمدلله شکر پرې باسو چې هغه څه چې وړکې اختر تا او بل کومک کړی هغه لرو لکه یو جوړ چپړی یا یو جوړ کالي یو شی که نه پاتې شو دغه راغله خو انشاءالله هغه خدای نه به یې غواړو خدای دې وکړي چې لکه دغه څه خدای راوستل چې هر چا داسې همکاري وکړله نوره دې داسې همکاري وکړي الله جل جلاله دې نه لغړوي. الله جل جلاله دې که په خارج کې که په داخل کې که په هیواد کې که هر چېرته یوه ذره نیکي چې چا کړي خدای دې په میلیونو ورته بدله کړي. امین. خدای دې له خطره له مشکلو وساتي. خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو باید یادونه وکړم چې یو ورور چې موږ سره همکاري کړې وه هغې یو ناروغ درلودو یاسر په نوم چې خارج کې ژوند کوي ناروغ شوی ای صاحب هغې دپاره مې یوه دعا یې وکړو چې الله پاک د شفا ورکړي. هغې موږ سره همکاري کړې وه کور یې ودان یا بل ورور هم موږ سره همکاري کړې وه هغې سره ته ویلي مو چې باید ته عاجل لاړ شي دا چې بعضې ما خپل موږ شخصي ستونزې چا سره نه شو شریکولی او خپل هم ډېرې ستونزې او مشکلات لرو خو بیا هم د هغې باوجود هم کوشش کوو چې داسې کورنۍ ته راشو د دې حال تاسو شریک ووئ تاسو منه تر دوی راوروسته موږ یوازې یو پل یو یوه لاره یو بس بیا هم الله نه رضا یو چې د خپل وخت د خیر په کارونو کې تېروو نور خو د دنیا نه ټول تلونکي یو الله زموږ ستاسو ابدي ژوند ښایسته کړي. حاجي صاحب سره چې ټوله نغده همکاري شوي اووه 400 افغانۍ دي چې هغې کې ورته 50,000 افغانۍ خوراکي مواد دغه شیان راوړل باقي پیسې چې 2,400 افغانۍ کېږي دا ورته نغدې سپارو. د دې یو د دې دوه کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا. د دې یو دېرش د دې 20 100 200 300 400 دا د شوې 2,400 افغانۍ کاکا دا ستا سامان و مننه خوشحاله دغه دې تسمې واخلئ دغه د لیدونکو ستاسو امانت کاکا ته ورسېدو الله دې قبول او منظور کړي. په دې کې باید یادونه وکړم چې یو ورور هر وخت چې دوبۍ نه موږ سره همکاري کړې لومړی خو تاسو نه ځانګړې مننه خوشحاله اوسئ کور مو ودان الله دې فراخ اجرونه درکړي چې هر ویډیو سره همکاري کړي. یو بل ورور چې یو مریض درلودو خارج کې د یاسر په نوم باندې هغې همکاري کړې وه کور مو ودان
الله دې تاسو هم کریم قبوله منظوره کړي دغه د کاکا ته مو وسپارله ځینې نور وروڼه هم وو هغې هم همکاري کړې وه الله دې ټولو ته جوړونه ورکړي ستاسو امانت دغه دی ورسېدو کاکا هغه لیدونکي چې تا ډېر خفه کړي دي ستا خندا یې غوښتله موږ نه ما خندا انشاءالله تعالی چې غواړي الله تعالی دې وکړي چې داسې همکاري بیا وکړي د ما زړه بیا پټۍ لرې کړي الله تعالی دې وکړي چې دا د یوې روپۍ د یوې زرې په میلیونو په کورونو په یغه دنیا په دغه دنیا ثوابونو حجرونو ته ورسوي الله تعالی دې تاسو ته توفیق درکړي چې د مظلومانو د فقیرانو د سیدانو د خوارانو د یتیمانو د کونډو د مریضانو په حق کې منډه کوئ ترړه کوئ تکلیف کوئ زحمت کوئ الله دې دغه زحمت او دغه تکلیف دی د عرش العظیمه پورې ثوابونه در ورسوي الله دې د قدم اجرونه در ورسوي الله په جنتو کې صاحب که بختور شپې ورځې دي مبارک شپې ورځې دي خلک به ډېره په تنده کې ډېر په تکلیف کې الله جل جلاله دې لکه عثمان غني صاحب ته چې څومره دنیا خدای ورکړې وه او په مظلومانو په هر چا باندې تقسیمول الله دې نور هم دومره موږ وطن ته هېواد ته دومره توفیق ورکړي چې مظلومان کې پیدا نه شي کونډې نورې کې پیدا مه کړي یتیمان مظلومان کې پیدا مه کړي الله تعالی دې تا ته دغه خوشحالي نور په نصیب وګرځوي الله تعالی دې مه خرابوه مه لغړوه مه دې خدای چاته احتیاجوه خدای دې موږ چاته لغړوه مه دې خدای چاته سرچټی کوه چې ما نن نه بغیر بیا به هم د همکاري را سره کوئ بیا به هم د همکاري را سره کوئ په هېڅ وخت کې به مې نه ویروئ ګوره چې زه ویر کړلم بس بیا هم خفه کېږم چې ما هېر کې هېوادوالي داخلي دیهاتو کې ما چې هېر کې بیا هم خفه کېږم خو دوه رانه واخلئ الله مه خرابوه الله مه لغړوه الله دې دومره دنیا درکړي لکه عثمان غني صاحب ته چې خدای ورکړې وه الله هم دغومره نور هم سخا ولره کامیابه ولره سرمایداره ولره بریالي ولره نور اخر دعوانا وان الحمد لله رب العالمین قدر لیدونکو بیا هم کاکا مه هېروئ که داسې یو څوک پیدا شي زما د کاکا سره هره میاشت څوک همکاري وکړي دا به ډېره ښه کار وشي ځکه چې زما کاکا یوه لورکۍ په زنځیرو باندې خېټه کې ملا کې تړلې ده همدلته ده د دې پالنه او روزنه د ده په غاړه ده یو مریض بل ورته په کور کې پروت ده چې هغه په غېږه کې باندې وړي او داخل ته وړي کاکا آیا خوشحالي دې په زړه کې راځي اوس بالکل راځي خوشحاله نه سم بیا په ایمان کې هم فرق راځي خوشحاله نه سم څونه خوشحاله یې ته اوس دومره الحمدلله الحمدلله موږ داسې مسلمانان یو یو بل باندې دردېږو په غم باندې خفه کېږو په خوشحالۍ باندې خوشحالېږو کاکا مې خوشحاله دی الحمدلله شکر الله الله نه رضا یو چې بیا هم به احساس وروڼه او خویندې شته همکاري کوي تاسو نه ځانګړې معنا کوم چې هر وخت مونږ تاسو را زموږ د دردمن هېوادوالو غږ شریک کړی تاسو ورسره همکاري کړې ده مونږ هم په پوره اخلاص سره چې هر څه ستونزمنه لار ده مونږ وهلې او راغلي یو تاسو امانت مونږ راسولی الحمدلله چې الله پاک دغه توفیق مونږ ته راکوي الحمدلله چې صحت مو روغ ده الله پاک دې مونږ د خیر په کار کې کار اخلي شکر ده ډېر دې باندې الله نه مونږ ډېر رضا یو لیدونکو نو دا خپرونه په همدې خوشحالۍ باندې پای ته رسوو ډېره مننه تر بله خپرونې ښې چارې یوه خندا به حتما بالکل ولې به نه خاندم بالکل ډېره مننه قربان سم زه م ونازولم الله دې تاسې ونازوي بس الله دې تاسې ونازوي زه خو ونازولم ما خفګان دې په خوشحالي بدل کړ خدای دې وکړي چې راتلونکي کې بیا خوشحاله یي بالکل خوشحاله به یي بالکل اوس به کور ته څه سره راوړي اختر ته انشاءالله دغه لورکۍ ما ناکالي وغوښتل دې ته به زه به دا تاله د چا چې ما سره همکاري کړې ده مرسته کړې دغو پیسو نه کاشکې موږ ورته په خپل لاس راوړي وای خو نه خیر دا تاسې چې ما ته راکړه دا آین راوړل شو که نه زه به دا به ګوته پرېږدي زه به راوړم لورکۍ کالي درته راوړي صحیح ده تر چپله تر کالیو تر هر شي پورې انشاءالله تعالی دا به ګوتې پرېږدي خوشحاله شوې زه به راوړم نورې کالي به مو درته راوړي بل شی غواړئ چپلاکې غواړئ بل شی غواړي لورکۍ لایق د صفاتونو یې تاسو